تازه او نوې خبره. آیا راشد خان رښتیا غلطي کړې؟ آیا راشد خان رښتیا خپل قیمتي موټر د استرالیا خلکو ته ورکړی؟ دا او دې ته ورته نورې خبرې را سره په دغه ویډیو کې وګورئ. خو ویډیو را سره تر پایه وګورئ او قضاوت تاسو خپله وکړئ چې راشد خان ښه کړي او که بد کړي. آیا راشد خان په رښتیا دغه کار کړی او که نه؟ ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. جعفرهاند لیک: راشد خان د استرالیا په بیګ باش کې له سیالۍ وروسته چې کله خپل کرایه شوی موټر بیرته شرکت ته سپاره، هغوی د راشد خان له نوم، شهرت او حیثیت څخه په استفادې په دغه موټر د راشد خان موټر نوم کېښود چې په لوړ قیمت خرڅ شي. راشد خان خو نن سبا په کرکټ او دنیا کې یو مشهور نوم دی او تجارتي شرکتونه هلې ځلې کوي چې په یو ډول نه یو ډول د هغه له نوم او شهرت څخه استفاده وکړي. راشد خان راته وویل چې شرکت ورڅخه د دغه کار اجازه غوښتي او هغه هم ورته اجازه ورکړي. د شرکت د دغه کار هدف دا دی چې د راشد خان په نامه دا موټر په لوړ قیمت خرڅ شي چې په استرالیا کې په ځنګلونو کې د اور له کبله زیانمنو شویو سره مرسته وشي. ځینو داسې انګیرلي چې ګواکې راشد خان خپل دا قیمت بها موټر د استرالیا په ځنګلونو کې د لګېدلي اور له زیانمنو شویو سره د مرستې لپاره وقف کړی دی. راشد خان وایي داسې نه ده، وایي خپل هیواد کې ډېر بې وزله شته چې باید له هغوی سره مرستې وکړو. خو ځینې نور خلک د راشد خان پسې خبرې راغشتي چې ګواکې راشد خان دغه خپله قیمتي موټر چې کوم یو 40,000 ډالره قیمت درلود چې په استرالیا کې په ځنګلونو کې د اور له کبله زیانمن شویو خلکو سره مرسته کړې. نو دوستانو تاسو څه نظر لرئ چې آیا راشد خان به دا کار کړی وي او که نه وي کړي؟ او که راشد خان دا کار کړی هم وي نو آیا زموږ په وطن کې بې وزله خلک نشته؟ ولې دوی سره د نکۍ لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر هم شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.